السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ډیر محترم دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به یاستئ او روژه مو مبارک شه. تمه مې دا ده چې روژه مبارکه به مو په ډیرې خوشحالۍ او سعادت او خوشبختۍ سره شروع کړي او ښکلې روژه ماتې مو درلودلې وي. انشاءالله چې دا روژه به الله پاک موږ او تاسې ته له خوښۍ او سعادت او خوشحالۍ بختوره روژه انشاءالله، او الله پاک دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې دې مبارک میاشت کې عبادتونه وکړو، وخت ورته ځانګړی کړو او وشو کوای چې روژه مبارکه له ځان نه راضي رخصت کړو او پکې الله پاک راضي کړو او بدله یې انشاءالله چې جنت دی. راځئ دوستانو، نن درته په دې غږېږم چې څنګه کوای شو په روژه کې یو منظم تقسیم اوقات جوړ کړو ځان ته، چې د هغې له مخې یا د هغې په بنسټ وشو کوای له روژې اعظمي استفاده وکړو، ډېره ګټه ترې واخلو او ځان ته جنت وګټو انشاءالله. ملګرو، موږ او تاسې هر یو تن سره شاید همدا اوس موبایل وي چې تاسې پرې دغه لایف ګورئ یا د ویډیو پرې ګورئ یا کیدای شي ځینې کمپیوټر کې وګوري. دغه د موبایل وسیله چې ستاسو سره ده، که چېرته موږ او تاسې دا موبایل چارج نه کړو نو طبیعي ده چې دا موبایل که چارج ونه لري، یو پلاستیکي آله ده چې هیڅ په درد نه خوري. کله چې دا موبایل چارج شي بیا ګټور شي، بیا ارزش پیدا کړي. انسان هم همدغسې دی. مقایسه یې دا کوی شو چې انسان یوه وسیله ده، یوه آله ده. دغه انسان د دې دپاره چې ګټور وي او ښه کار وکړي څه ته ضرورت لري؟ چارج ته ضرورت لري. عین چارج. دا ضرور نه ده چې برق دی. موږ دوه ډوله چارج لرو، مادي او معنوي. مادي مثلا دغه موبایل کې برق چارج کې ورکړي، موبایل کار شروع کړي. معنوي چې انسان ورته اړتیا لري. موږ او تاسې په هره ورځ 15 دفعې خپل ایمانونه چارج کوو. په څه شي باندې؟ په لمونځ باندې. موږ او تاسې هره ورځ 15 وخته خپل ایمان تازه کوو، خپل ایمان زیاتوو او خپل ایمان پیاوړی کوو. په اونۍ کې یو ځل د جمعې په ورځ، یعنی په میاشت کې 4 وارې د جمعې لمونځ په ترسره کولو سره موږ او تاسې خپل ایمان تازه کوو، خپل معنویات چارج کوو او د همغې په بنسټ باندې موږ له روحاني اړخه ځان پیاوړی کوو او ځان یو بریالی انسان جوړوو. په کال کې یو ځل موږ داسې یو چارج ته ضرورت لرو چې انسان د هغې په بنسټ کوای شي ټول عمر خپل ایمان تازه کړي. که دغه کار وکړي انسان، داسې ایمان تازه کیږي او داسې انسان پاکیږي له ګناهونو نه لکه مور نه چې نوی زیږېدلی. هغه څه شی دی؟ حج دی. د حج په ترسره کولو د ایمان پیاوړتیا دومره زیاته شي لکه انسان چې نوی له موره پیدا شوی. او موږ او تاسې تر ټولو یو ښه فرصت چې لرو هغه 10 ورځې دی چې کولی شو خپل ایمان پرې قوي کړو، زیات یې کړو، تازه یې کړو او خوشحالي او خوشبختي د ځان دپاره تضمیني کړو. څه شی دی؟ 10 ورځې روژه ده. دغه مبارکې ورځې، دغه 10 ورځې روژه مبارکه د انسان د ایمان تازه کولو دپاره، د معنوي اړخ نه د انسان د روح د چارجولو دپاره، د روح د سپیڅلي کولو دپاره، د روح د پیاوړي کولو، تازه کولو دپاره دغه 10 ورځې یا روژه مبارکه دومره مهمه ده چې کتابونه خبرې پې سړی وکړي یا شپې ورځې پې انسان وغږېږي، باور وکړئ هغه صفات به یې پوره بیان نشي کړی چې په حقیقت کې دغه مبارکه میاشت لري. موږ او تاسې 11 میاشتې په ساتیریو، په چکرونو، په مجلسونو، په سفرونو، د سیریالونو په کتلو، د فلمونو په کتلو، په نورو شیانو باندې تیرې کړې. خو راځئ دا یوه میاشت چې کال اخري میاشت به انشاءالله دغه تکمیلیږي ورسره دغه کال دغه دورې سره، نو دغه میاشت
موږ او تاسې څه وکړو، دغه 11 تېرې میاشتې چې موږ په دغه حالات باندې تېرې کړي چې پام مو نه و، غافله و، مشکلاتو نورو، دغه یوه میاشت نه استفاده وکړو چې دغه د 11 میاشتو دغه تېروتنې چې موږ کړي دي، ګناهونه چې موږ کړي، وخت مو ضایع کړی، عبث مو تېر کړی دی، دغه جبران کړو. ډېره ښه موقع ده، باور وکړئ چې څومره انسان صفت وکړي انسان نشي کولی د هغې حق ادا کړي. تېر 11 میاشتو کې زموږ او ستاسې یا تېر عمر کې زموږ او ستاسې په زړونو باندې هغه تور ټکي لګېدلي دي د ګناهونو له امله، په ایمان باندې مو دوړه یا ګرد پرېوتی دی. راځئ دغه میاشت کې موږ او تاسې دغه ګرد لرې کړو، ایمانونه تازه کړو او خوشبختي ځان ته تضمین کړو، په بدله کې به یې جنت وګټو. معلومه نه ده چې زه او ته یا نور ملګري راتلونکي میاشت کې روژې پورې به ژوندي یو که نه، که دغه زموږ کال وي او په دې کې الله پاک زموږ اجل لیکلی وي چې دغه میاشت به زموږ یا دغه کال راتلونکی کال به زموږ وروستی کال وي او تر بلې روژې پورې ونه رسیږو، بیا نو آیا د افسوس او بدبختۍ ځای نه دی چې موږ نه دا روژه هم تېره شي، استفاده ترې ونه کړو او هغه راتلونکی کال تر بیا روژې پورې به هم ژوندي نه یو او له ګناهونو او د ګناهونو له قوي او دروند پیټي سره به د الله تعالی پر وړاندې حاضرېږو. آیا د بدبختۍ او د افسوس ځای نه دی؟ نو راځئ ټینګ تکل کوو چې روژه مبارکه له ځان نه په خوشحالۍ او په سعادت باندې تېروو او یو منظم تقسیم اوقات ورته جوړوو چې څو شیبو کې ورته راځم چې څنګه کوای شو موږ او تاسې. ما یو تقسیم اوقات جوړ کړی دی، که کوای شئ قلم او کتابچه راواخلئ، یو جدول ترې جوړ کړئ، ځان ته یې ولیکئ، په هر ځای کې چې تاسو ډېر کښېنئ یا پاڅئ هغه ځای کې ځان ته نصب کئ او دغه تقسیم اوقات هره ورځ ګورئ چې اوس د څه شي وخت دی، ورپسې د څه شي وخت دی او د هغې نه بعد د څه شي وخت دی. همغې سره تاسې کوای شئ له روژې نه که دغه تقسیم اوقات تاسې عملي کړئ، انشاءالله کوای شئ له دغه روژې نه اعظمي استفاده وکړئ. کوای شئ په روژې مبارکه میاشت کې څو ځل قرآن کریم ختم کړئ، ډېر عبادتونه وکړئ، سره له دې چې د ژوند نور روزګار ته رسیږئ، څو ساعته وخت ورته ځانګړی کولی شئ چې په دغه تقسیم اوقات سره به تاسې له روژې اعظمي استفاده کړي او که موږ هغسې روژه چې الله پاک یې غواړي تېره کړو نو جنت ته تګ مو تضمیني دی. تاسې 24 ساعتو کې د خپل خوب دپاره هم وخت وباسئ، د خپل عبادت لپاره هم وخت وباسئ، د خپل کاروبار روزګار دپاره هم وخت وباسئ او دغه تقسیم اوقات ته یو ځانګړی وخت ورکړئ چې انشاءالله زه راځم په دغه تقسیم اوقات باندې غږېږم چې څنګه کوای شو. ما دلته تقسیم اوقات لیکلی دی ځان ته، د هغې له مخې زه تاسې ته دغه یو بیانومه، ځان سره یې نوټ کئ، که کتابچه لرئ ویې لیکئ، که اوس یې نشئ کولی وروسته دا ویډیو له سره وګورئ بیا او دغه تقسیم اوقات ځان ته ولیکئ، په لیکلې بڼه باندې کېدی او ځان په دې باندې مجبور کړئ چې دغه تقسیم اوقات عملي کړئ او هر وخت ورته ګورئ او همغې مطابق مخکې ځئ. تر ټولو لومړی شی دا دی چې پیاوړې اراده وکړئ. کله چې موږ پیاوړې ارادې خبره کوو، روژې لومړۍ ورځ ده نن، پیاوړې اراده وکړئ چې موږ غواړو په دې روژه کې الله پاک راضي کړو، جنت وګټو، تېر ګناهونه مو الله پاک معاف کړي. نو په همدې نیت سره متنوع عبادتونه وکړئ. معنا دا چې قرآن کریم هم ولولئ، ذکر اذکار هم وکئ، صدقې هم ورکړئ، نیکۍ هم وکئ، ټول دغه متنوع عبادتونه یو وخت یو شی کوئ، بل وخت بل شی کوئ، جامع عبادت، متنوع عبادت، د لمونځونو ترڅنګ، د نفلونو ترڅنګ، صدقو ترڅنګ، ذکر او اذکار دپاره دغه ټول مناسب او منظم پلان جوړ کړئ. څېړنې ښیي چې که یو انسان 10 ورځو لپاره یو کار وکړي، دا د انسان په عادت بدلیږي. هغه انسانان چې وایي زه په ژوند کې نظم نشم راوستلی، زه په ژوند کې تقسیم اوقات نشم تطبیقولی، زه په ژوند کې له ځینو بدو عادتونو نه ځان نشم ساتلی، د دوی دپاره بهترینه موقع روژې میاشت ده. ځکه څېړنې ښیي چې که 10 ورځې یو انسان په یو کار باندې عمل وکړي، دا یې عادت ګرځي، دا ورته عادي کېږي او دا ورته برنامه جوړیږي چې په هغې باندې عمل کول ورته ډېر اسانه او ګټوري.
نو روژې لپاره بهترینه خبره دا ده چې موږ او تاسې لومړی اراده وکړو. دویم دا چې خپل هغه منفي خویونه بدل کړو او ځان کې مثبت خویونه زیات کړو. که موږ او تاسې دغه فرصت نه استفاده وکړو، کوای شو خپل هغه منفي خویونه چې موږ یې لرو، لکه کینه، لکه غیبت، لکه کنځه، لکه نور دغه منفي نقاط چې موږ او تاسې په ژوند کې له هغې سره مخ یو، یا صفتونه دي یا خویونه دي، عادتونه دي، موږ او تاسې لرو، کوای شو په روژه کې دا بدل کړو او نه یوازې د راتلونکي کال دپاره بلکې د ټول عمر دپاره موږ له دغو منفي خویونو ځان وساتو او داسې یو شخصیت پیدا کړو چې الله هم راضي او په ټولنه کې باعزته واوسو، درانه او باشخصیته انسانان واوسو. نو اراده وکړئ، پخه اراده چې زه به روژه کې له روژې اعظمي استفاده کوم. دا مه وایئ چې 13 ورځې دي زه به لسو اخرو شپو کې عبادت کوم، یا دا خو یوه میاشت ده. باور وکړئ چې کله تېره شي او بیا ورته له 13مې ورځې نه پام وکړئ شاته، د سترګو په رب د رب په اندازه باندې تېره شوي. همداسې عمر ته پام وکړئ. همدا اوس څو کاله عمر لري، له ځان سره یو حسابي وکړه چې ما څو کاله ژوند کړی دی، څنګه تېر شوی دی، زه ته راته ووایه. همدغسې چې د لسګونه کلونه تېر شوي، دغه 13 ورځې هم تېرېږي. بله خبره دا ده چې روژه کې دروغ ویل قطعي بند کړئ. یوازې خوراک او څښاک بندول الله پاک له موږ نه غواړي. په روژه کې په روژه کې الله پاک له موږ غواړي چې څه وکړو؟ نه یوازې دا چې خوراک څښاک بند کړو، بلکې له منفي عادتونو، له دروغ نه، له کنځا نه، له جنګ نه، له حسادت، کینې، دغه منفي نقاط چې ستا په بدن کې دي، یا هغه صفتونه منفي چې ستا په بدن کې دي، ته پې خپله پوهېږې تر هر چا. زه نشم کولی تا ته وایم چې دا ته یې ځان سره چورت پې ووهه چې دا خویونه مې منفي دي، کنځا کوم، یا مثلا په هره خبره کې احساساتي کېږم، یا مثلا غیبت ډېر کوم، یا مثلا د خلکو پسې خبرې، یا نور پیغور او دغه ټول شیونه ځان سره لیست کا. روژه کې دا ټول نوٹ کا او ځان سره ووایه چې دا نقاطو باندې کار کوم، په دغه صفتونو باندې کار کوم چې په روژه کې له منځه یوسمه. په روژه کې مهم شی له الله پاک سره اخلاص دی. په اخلاص باندې راځئ، عبادت وکړئ. دغه خوراک او څښاک او بیا خوب او سیریالونو کتل او دغه شی نه اخلاص نه دی. ته په رښتیني ډول باندې ځان دې ته آماده که، دا اراده وکړه چې زه الله پاک له ځانه راضي کوم او زه روژه له ځانه په خوشحالۍ او په رضایت سره څه کوم، تېروم او پای ته رسېږي انشاءالله سره. تر ټولو مهم شی چې په روژه کې خلک ورته مخ راړئ، که نور وخت عادت هم نه، د وخت د تېرولو دپاره ځینې ملګري خوب ډېر کوي و چې روژه زر تېره شي. د روژې لنډولو کوشش مه کوئ، له روژې نه د استفاده کولو کوشش وکړئ. ډېر ملګري دی وایي چې د دې دپاره چې روژه لنډه شي راځه خوب وکړه، یا سیریالونه ګوري یا فلمونه ګوري. و ظالمه، تېرې 11 میاشتې موږ خوبونه وکړل، موږ سیریالونه وکتل، موږ فلمونه وکتل، کورنۍ، میرمنې، خویندې، ورونه، ټول د وخت د لنډولو دپاره په بسو شیونو باندې وخت تېروي. ظلم نه دی، له ځان سره ظلم نه دی، رښتیا ووایئ، له ځان سره راځي رښتینې واوسو. 11 میاشتې یا تېر عمر مو په داسې شیونو تېر کو چې والله کې ارزښت لري. نو راځئ دا یوه میاشت خو استفاده ترې وکړو. که دغه یوه میاشت موږ او تاسې دغه خویونه بدل کړو، دا سیریال کتل څه معنی؟ د میاشتې په پای کې، د کال په پای کې که تا 1000 سیریاله کتلي، ګټه څه ده؟ څه دې زده کړي؟ که موږ خپل وخت له قرآن سره تېر کړی چې زه اوس راځم څو شیبو کې د قرآن دپاره تقسیم اوقات در کوم چې څنګه وکوای شئ قرآن په ښه شکل باندې ولولئ او یا یې څو وارې په روژه کې ختم کړئ. په دې هم خبرې کوو. نو آیا افسوس نه دی چې موږ په دې مبارکه میاشت کې چې قرآن کریم پکې نازل شوی دی، الله پاک سپېڅلتیا ورکړې ده، د قدر شپه پکې ده، موږ او تاسې سیریالونه وګورو، عبث شیونه وګورو، فلمونه وګورو. والله افسوس دی. لږ له ځان سره فکر وکړئ، آیا په ځان ظلم نه دی؟ ده والله انسان تصور نشي کولی چې دغه فرصت دې هم د لاسه ورکړي. معلومه نه ده، کیدای شي په دغه روژه کې ته مړ شي، کیدای شي راتلونکي کال منځ کې ته مړ شي او تر بلې روژې
تا ته د بخښنې او د ګناه موقع برابره نشي او ته په غفلت کې ویده یې. یعنې دایمي ټول عمر لپاره بدبختي ده. او که ځان خوشبخته کړو دایمي او ابدي یعنې لا یتناهي انسان فکر نشي کولی خوشبختي ده. مونږ کولی شو د دې روژې نه په استفادې باندې د معنویاتو له اړخه د اجر له اړخه ځان میلیاردران کو که جنت ته لاړ شو انشاءالله چې ځو به موږ او تاسې به لا یتناهي ژوند چې حساب یې نشي کولی همیشه ژوندي یو خوشبختي غم نشته خفګان نشته ستړیا نشته نور علا نور ټول خوشبختي او خوشحالي ده. نو تفریح نور بس دی راځئ روژې ته جدي شو او له روژې پوره استفاده وکړو. بل مهم شی دا دی چې مونږ خو قرآن کریم لولو په روژه کې له معنا سره د قرآن کریم زده کولو یا د قرآن کریم تجوید سره زده کولو لپاره وخت ځانګړی کوي. دا د قرآن د زده کولو میاشت ده. باور وکړئ که موږ وغواړو په دې مبارکه میاشت کې د عظیم کتاب زده کولی شو ځکه دې میاشت کې برکت دی چې ته نیت وکړې چې زه زده کړه کومه الله پاک در سره مرسته کوي. ډاډه او یقیني متیقن اوسه. قرآن کریم زده کړې لپاره مثلا ورځ کې 10 آیته زده کوله معنا سره د دې ترڅنګ چې نور تلاوت کې. زه تاسو ته د قرآن کریم دپاره داسې برنامه در کومه که تاسې پې عمل وکړئ کوای شئ څو ځل په روژه کې قرآن کریم ختم کړئ. هغه دا چې مثلا سهار چې مو پیشنمې کوو د پیشنمې نه 1.5 ساعت مخکې راجېږئ. تاسې چې کله له پیشنمې نه مخکې راجېږ شئ 2 کاره وکئ. تهجد 2 رکعته تهجد ورپسې د قرآن کریم تلاوت یا د قرآن کریم زده کړه مثلا 15 دقیقې یا 20 دقیقې یا 1.5 ساعت وخت تقسیم کړئ. 15 دقیقو کې تاسې تهجد وکړئ او 15 پاتو دقیقو کې قرآن کریم له معنا سره ولولئ. یا که ویلی نشئ د یو عالم ترجمه پیدا کړئ د قرآن کریم ترجمه پیدا کړئ وایې ورئ فکر ورته وکئ. په دغه وخت کې موبایل چالان کړئ پکې ترجمه چالان کړئ کېږدئ لاس کې ونیسئ چې بیا مثلا مسیجونه راځي یا نور فیسبوک ته مو زړه کېږي دا تصمیم ونیسئ چې په دې 1.5 ساعت کې زه نور هیڅ کار بل نه کومه همدغه قرآن کریم اورم خلاص یا تهجد کوم خلاص. قرآن کریم ترجمه چالان کړئ موبایل څنګ کې کېږدئ او اورئ یا قرآن کریم راواخلئ له معنا سره. په موبایل اپلیکیشنونو کې قرآن کریم پښتو لپاره ډېر ښه موبایل اپلیکیشنونه شته دی هغه راواخلئ او لولئ قرآن کریم آیات لولئ څنګه کې ترجمه لولئ که لوستی نشئ اورئ بیا پیشلمې وکړئ. له پیشلمې نه وروسته د سهار تر جمعې پورې دغه وخت تاسې د قرآن کریم د تلاوت دپاره یعنی عادي تلاوت دپاره جدا کړئ. مثلا کیدای شي 1.5 ساعتي کیدای شي 1 ساعتي یوه سپاره پکې لولئ یا حداقل که غواړئ یو ځل تلاوت وکړئ په یو ځل ختم وکړئ په روژه کې 1 سپاره لولئ. که غواړئ 2 ختمه وکړئ دغه وخت کې 1 سپاره لولئ تر لمونځه پورې. لمونځ په جماعت کوئ 15 وخته لمونځ په جماعت کوئ په روژه کې. په روژه کې یو عادي په نورو ورځو کې عادي لمونځ یو چند ثواب لري په جمع لمونځ 22 چنده. په روژه کې بیا هر یو تن ضرب 10 کوي ځکه هر عمل پکې 10 چنده ثواب لري او الله پاک تر دې زیات ثواب هم درکوی شي. نو دغه پیشنمې نه تر سهاره وخت تقسیم کړئ د قرآن کریم تلاوت پکې کوئ. بیا لاړ شئ جومات ته جمع لمونځ په جمع وکړئ. د سهار جمع چې مو وکړه بیا له هغې نه وروسته ذکر اذکار وکړئ. عبادت دپاره مثلا ذکر اذکار وکړئ سهار اذکار ووایئ یا که دغه وخت کې تلاوت کوئ له دې مخکې وخت کې له پیشلمې نه تر سهاره پورې سهار لمونځه پورې کینئ جاینماز ځان ته هوار کړئ کینئ ذکر اذکار کوئ. سبحان الله الحمدلله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا وایي. استغفر الله العظیم واتوب الیه دا وایي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا وایي. نور تسبیحات که مزدهی دا وایي. مهم شی دا دی چې استغفار وایي سهار کې ځکه په قرآن کریم کې راځي چې وبالاسحار هم یستغفرون دغه وخت کې عبادت سهار
وخت چې دی استغفار پکې ډېر ځانګړی ثواب لري. او څوک چې استغفار وایي د نوح علیه السلام همغه خبره ده چې خپل قوم ته ویل فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا. نوح علیه السلام وایي چې ما خپل قوم ته وویل چې تاسو استغفار وایي، انه کان غفارا، الله پاک به درته بخښنه وکړي. یرسل السماء علیکم مدرارا، په تاسې به د اسمان نه بارانونه نازل کړي، اوبه به نازلې کړي. ویمددکم باموال وبنین، او تاسې ته به مالونه اولادونه درکړي، اولادونه او مالونه درکړي، مال، اولاد، سرمایه، ژوند. وجعل لکم جنات وجعل لکم انهارا، تاسو ته به باغونه او تاسو دپاره به نهرونه او نور د ژوند امکانات درکړي. دغه نعمتونه هغه څه دي چې د ژوند ټول نعمتونه پکې نغاړل شوي دي، او که موږ او تاسې ترلاسه کړو دغه ټول ژوند کې چې څه نعمتونه دي په همدغې کې نغاړل شوي دي. نو سهار دغه وخت پیشنمین وروسته که تاسې استغفار ته ځانګړی کوئ، ورپسې جمع ته لاړ شئ، سهار جمع نه وروسته یوه سپاره تلاوت وکړئ د قرآن کریم، بیا ذکر و اذکار وکړئ. کله چې مو دغه څه وکړل او لمر ختو پورې جومات کې واوسئ. کله چې لمر خاته لمر راوخوتو بیا 2 رکعته نفل وکړئ د اشراق لمونځ. پوهیږئ که تاسې دغه وکړئ الله پاک به تاسې ته د روژې، د حج او د عمرې ثواب درکړي مکمل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دې په اړه خبره کوله نو بیا یې ویل چې الحج والعمره تامه تامه تامه، 3 ځلې تکرار کړه چې پوره او پوره ثواب د روژې او د عمرې الله پاک درکوي که تاسو دغه کار وکړئ. د ورځې په جریان کې که مصروفیتونه لرئ، وظیفې لرئ، نور کارونه لرئ، لاړ شئ خپلو کارونو ته. که په موټر کې سفر لرئ، که په موټر کې ځئ، قدم وهئ، په بایسکل ځئ، نور دغه کوئ، ځان سره اذکار وایئ. حد اقل په ورځ کې 100 وارې استغفر الله العظیم واتوب الیه وایئ، 100 وارې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایئ، 100 وارې درود شریف وایئ، 100 وارې لا اله الا الله محمد رسول الله وایئ. سهار لمونځ جمع باندې حتما کوئ. سید ابن المسیب یو قوي عالم دی، پیاوړی عالم دی. هغه چې کله وفات کېدو نو زوی ورته ژړل. سید ابن المسیب ورته ویل چې زویه مه ژاړه، په والله قسم چې ما 40 کاله له جوماته بهر اذان نه دی اورېدلی، یعنې 40 کالو راهیسې زه اذان نه شروع د لمونځ په وخت کې، د لمونځ تر وخته زه جومات کې یم، ما جمع نه ده له لاسه ورکړې، او 30 کاله ما د مقتدي څټ یا شا نه ده لیدلې، په دې معنی چې لومړي صف کې مې لمونځ کړی دی. نو ته ولې ژاړې زویه چې ما دا کار کړی، الله پاک به ما ضایع کړي، الله پاک به زما دغه عملونه ضایع کړي. نو سهار لمونځ نه وروسته ورپسې دغه وخت یو سپاره قرآن کریم تلاوت کوئ، بیا د اشراق لمونځ کوئ، بیا ځئ خپلو کارونو پسې. لار ته په تګ کې یا جومات نه کوره پورې تګ کې یا د ورځې په جریان کې څه کوئ؟ استغفار وایئ، 100 وارې درود، 100 وارې سبحان الله وبحمده، نور اذکار چې مو زده یي 100 وارې که کوای شئ 1000 وارې ووایئ، ممانعت پکې نشته. نو دا به تاسې دا ژبه روږ دې کوي په ذکر او اذکار باندې. بیا چې کله له کاره راغلی د ورځې په جریان کې د غرمې او مازدیګر لمونځ خو حتما په جمع کوئ. که غواړئ 15 وارې قرآن کریم ختم کړئ په روژه کې، هر لمونځ نه وروسته یوه سپاره قرآن کریم وایئ. ماسپښین لمونځ نه وروسته که وخت لرئ، مازدیګر لمونځ نه وروسته، ماښام نه وروسته، ماخوستن یوه سپاره وایئ. 15 وارې به تاسې قرآن کریم په روژه کې ختم کړئ. که وایئ چې نه 2 وارې ختمومه یا 3 وارې، دا 3 لمونځونو شاته یوه سپاره قرآن کریم وایئ. او که وایئ چې نه 2 وارې ختمومه، یوه سپاره سهار کې وایئ، یوه مازدیګر کې، د مازدیګر لمونځ نه وروسته جاینماز باندې کښېنئ، تر روژه ماتې پورې دغه وخت تلاوت کوئ. تلاوت کوئ تر هغې چې روژه ماتې راځي. روژه ماتې ته نږدې 10-15 دقیقې 20 دقیقې ذکر و اذکار کوئ تر روژه ماتې پورې. دغه وخت کې دعا نه رد کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژتي دغه دعا چې کله الله پاک ته لاس چیږئ نه ردېږي، ځکه روژه کله چې مو روژه ماته کړله ورپسې
روژه ماتي کې ډېر خوراک مه کوئ. یو شي ته پام کوئ، روژه ماتي کې ډېر خوراک وکئ، ډېر په منظم اوبه وڅښئ، یو ګیلاس تړمې اوبه، ګرمې اول جوش اوبه پرېږدئ چې یخې شي بیا یې وڅښئ. د معدې دپاره د وزن کمولو دپاره ډېر ګټه لري. بیا ورپسې ورو ورو خرما وخورئ، ورپسې نور سبزیجات او دغه نور متنوع خوراک کوئ. غوښه وریژه دا شیونه ډېر مه خورئ ځکه چې معدې ته مو ډېر ګټ تاوان رسوي او معده مو ډب کوي، بیا خوب درځي. ډېر خلک هم دا روژه ماتې چې وکړي ورپسې ویده شي. خوب مه کوئ، روژه دغه وخت د خوب دپاره نه ده. خوب کوئ چې د ورځې په جریان کې مو کوئ یا د شپې لږ وکئ یا خوب مو پوروئ. اما دغه روژه ماتې نه وروسته وخت له کورنۍ سره تیر کړئ، مثلا نور عبادتونه وکړئ، که غواړئ مثلا دیني برنامې وګورئ. دغه ګټور وخت تیر کړئ تر دې چې د ماسخوتن جمع را رسیږي او ماښام لمونځ ته خو حتما ځئ نو چې ماښام روژه ماتې مو وکړ. کوشش وکړئ جوماتونو کې که کوای شئ جومات کې روژه ماتې وکړئ، ځان سره یو څه ویسئ، هلته یو اجتماع راټولېږي، ډېر خوند کوي، هلته روژه ماته کوي، ورپسې جمع لمونځ وکړئ، کور ته راځئ، بیا که لږ نور خوراک هم پسې کوئ، چای څښئ، اوبه ډېرې څښئ په روژه کې، چای ډېر څښئ، څومره چې کوای شئ اوبه او چای څښئ چې ورځ کې مو د بدن اوبه پوروئ، چې بدن مو د اوبو کمبود سره مخ نشي او نور بدن نورو غړو ته مشکلات جوړ نشي. بیا د ماسخوتن جمع دپاره تراوو دپاره حتما لاړ شئ. قرآن کریم چې کله لوستل کېږي علما وایي تر ټولو ښه د قرآن کریم لوست او تر ټولو ډېر اجر پکې دا دی چې انسان یې په ولاړه ولولي او په لمونځ کې ولولي چې دا تراویح دي. یو ختم په تراوو کې حتما کوئ. تراوو ته ورځئ، زړه ورته مه تنګوئ، لذت وړئ له تراوو نه، خوند اخلئ. که د جومات امام یا قاري صاحب تراویح تیز لولي تاسو خوند نه درکوي، خبرې ورسره کښېنئ، کښېنئ مجلس وکئ چې قاري صاحب لږ یې ورو ولوله، ځکه موږ نه پوهېږو ته څه لولي، تیز یې لولي، تشویق یې کوئ، خبرې ورسره وکئ. امام ته وایي دا د علماو مسؤلیت ده چې قرآن باید دومره تیز ونه لوستل شي چې څوک پرې نه پوهېږي. قرآن باید په ارامه شپه کې یوه سپاره یوه نیمه سپاره کفایت کوي. ولې باید موږ 5 سپارې؟ ګوره موږ خو دغه عجله او دغه زر زر یو کار خلاصول دا سم کار نه دی، لږ خو دقیق او ښه. الله پاک هغه عمل خوښوي چې دوامدار وي که لږ هم وي. نو کله چې مو دغه تراویح وکړلې، دغه کار مو کو، نو په آرامه باندې او په ښه شکل باندې مو وکړلې، بیا راځئ کور ته. د شپې یو مهم کار بل کوئ، هره شپه په دې نیت باندې عبادت کوئ چې دا د قدر شپه ده. ځکه معلومه نه ده چې دا قدر شپه کوم ځای کې ده، او همدا یې حکمت ده چې قدر شپه معلومه نه ده، الله پاک په دې شپو کې نغاړلې ده. نو کله چې د قدر شپه معلومه نه ده، ښه ده چې د اول شپې نه هم د نن شپې نه ورته تصمیم ونیسو چې هره شپه په دې نیت عبادت وکړو چې دا د قدر شپه ده. که موږ او تاسې په دغه شپو کې تصادف د قدر شپې سره برابر شو چې حتمي ده برابرېږو، هر عمل چې مو کړی 83 کاله به مو هره شپه هغه عمل کړی، دومره ثواب الله پاک راکړي. مثلا که موږ هره شپه تراویح کړي 83 کاله به موږ تراویح کړي، 83 کاله به موږ قرآن لوستی، 83 یا 1000 میاشتې او تر هغې ډېر به، ځکه چې د قدر شپې په اړه راځي چې لیلة القدر خیر من 1000 شهر، تر 1000 میاشتو غوره ده. نو تر 1000 میاشتو ته هم تصور وکړه ځان سره، یوه شپه 2 رکعته نفل، یا مثلا یوه شپه یوه سپاره قرآن کریم تلاوت، او 1000 میاشتې هره شپه د همدغه عبادت، دا نو انسان څنګه راټولولی شي، څنګه حسابولی شي دا عبادت؟ والله الله پاک انسان ته بانې لټوي چې جنت ته یې بوځي او احسان پرې وکړي، یقیني خبره ده. بل هر ماښام د روژې میاشتې دپاره یو ځانګړې بودیجه وټاکئ. هر ماښام هر څومره چې مو وس کېږي، هره شپه یو مسکین ته ډوډۍ ورکوئ، یو مسکین ته صدقه ورکوئ، یو 2 روپۍ ورکوئ، روژتیانو ته روژه ورکوئ، خرما راخلئ لار کې خلکو ته ورکوئ، د همسایګانو کره چې غریبان یې ډوډۍ لیږئ، لږې اوبه ورزیاتې کوئ، که خوراک غوښه نور دغه ورنه ورزیاتوئ، یو همسایه ته 1 کاسه 2 کاسې، 2 همسایګانو ته 3 ته چې غریبان یې، که ډېر کوای شئ، خو که تاسې هر کس ته روژه ماتې ورکړئ او پرې روژه ماته کړي، دا دومره ثواب لري لکه تاسې چې روژه دغه کس په اندازه نیولي، یعنې تا خپله روژه هم نیولي، دغه کس د روژې په اندازه ته ثواب ګټي، د هغې له روژې نه یې څه نه کمیږي. او که بیا دا د قدر شپه باندې دا کار وکړي، روژه ماتې ورکړي او دا په قدر شپه کې برابر شي، ته به 83 کاله
خلکو ته یا څه باندې تر هغې نه یا 1000 میاشتې هره شپه خلکو ته روژه ماتې ورکړي. هره شپه صدقه ورکوه. که هره شپه صدقې بیل اجر دی، د همغې شپې 10 چنده اجر یې الله پاک درکوي او په مال کې د زیادت راځي. په دې یقین باندې اوسه چې صدقه د انسان مال نه کمی. رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم کړی دی چې ما نقص مال عبد صدقه من صدقه. نو الله پاک او کما قال صلی الله علیه وسلم یعنی قسم کوي په الله پاک چې صدقه د انسان مال نه کمی. نو کله چې صدقه د انسان مال نه کمی ولې نه ورکو حتی زیاتې. په د قرآن کریم څو ځایه راځي چې ومن یقرض الله قرضا حسنا، څوک چې الله پاک ته قرض حسنه ورکړي څو چندې ورته زیاتې فیضاعفه له اضعافا مضاعفه. دغسې آیت د قرآن کریم دی، څو چندې ورته زیاتې. نو که تاسې هره شپه صدقه ورکړئ 83 کاله به مو صدقه ورکړي د روژې په میاشت کې. بل کله چې راتلی له روژه ماتې نه وروسته 2 رکعته نفل کوئ. له دغه عبادت نه چې راتلی که ستړي نه وئ 2 رکعته نفل کوئ. که نه یو دیني برنامه ګورئ، یو دیني درس ته کوئ، بیا تر هغې وروسته ویده کېږئ، پیشنمي ته راجګېږئ او پیشنمي کې همغه برنامه له سره تکراروي. هره ورځ همدا کار کوئ. لاړ شئ لږ وروسته د دې ویډیو له سره واورئ، ویې لیکئ ځان ته دغه برنامه مستقیم. مثلا سهار کې لومړی کار چې کوئ په لنډیزو درته یادومه که چېرته یې لیکئ له دې ځایه نه ولیکئ چې سهار چې کله له خوبه راپاڅېږئ پیشنمي دپاره نیم ساعت مخکې راپاڅېږئ یا پیشنمي ته راجګ شوئ نیم ساعت مخکې 15 دقیقو ته تقسیم کړئ، 15 دقیقې تهجد لمونځ وکړئ یا نیم ساعت، بیا ورپسې که نیم ساعت مو پیشنمی وکړ تهجد وکړل ورپسې پیشنمی وکړئ. که ویل چې نه 15 دقیقې تهجد کومه یو 8 رکعته شاوخوا 12 هر څو چې کولی شئ. که دا د قدر شپه وي نو تا ته به الله پاک 1000 میاشتې هره شپه 8 رکعته د لمونځ ثواب ولیکي او بیا هره ورځ 10 چنده بیا درته اضافه ځکه چې روژه مبارکه ده. هره شپه د قدر د شپې په لټه کې واوسئ. ورپسې پیشنمی وکړئ. پیشنمي نه وروسته استغفار وایي، کینې عبادت وکړئ تر دې پورې چې د لمونځ وخت راشي. چې لمونځ وخت راغی ورپسې بیا تاسې لمونځ ته لاړ شئ، جمع وکړئ. جمع نه وروسته 1 سپاره قرآن کریم ولولئ. قرآن کریم تلاوت نه وروسته تر لمر ختو پورې ذکر او اذکار وکړئ، متنوع متفاوت ذکر او اذکار. هغې نه وروسته 2 رکعته نفل وکړئ اشراق. بیا لاړ شئ په لاره کې کور ته تلئ کار ته تلئ دعاګانې وایئ 100 وارې استغفر الله، 100 وارې درود شریف، 100 وارې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یا نور اذکار چې مو زده وي هغه وایئ. د سهار اذکار هغه وایئ. بیا ماسپښین لمونځ په جمع کوئ. ورپسې 1 سپاره قرآن کریم لولئ. که غواړئ 15 ختمه وکړئ. بیا تر هغې وروسته ژبه په ذکر جاري ساتئ. که کار کې وئ که مصروف وئ که وایي مو شو ژبه مو جاري ساتئ په عبادت باندې. بیا د هغې نه وروسته مازدیګر لمونځه پورې هم ژبه په عبادت باندې جاري ساتئ. استغفار، نور عبادتونه، ذکر متنوع هر یو تن چې مو زده وي لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله محمد رسول الله دغه وایي. بیا مازدیګر لمونځ په جمع کوئ. مازدیګر لمونځ نه وروسته بیا 1 سپاره تلاوت کوئ. بیا تر ماښام لمونځه پورې کښېنئ 1 سپاره تلاوت حتما کوئ همدغه د مازدیګر لمونځ نه وروسته. بیا دغه وخت کې کولی شئ د قرآن کریم ترجمه وکړئ. قرآن کریم دغه تلاوت له ترجمې سره ولولئ. بیا د هغې نه وروسته روژه ماتې ته نیم ساعت مخکې دغه وخت ځانګړی کړئ. ذکر او اذکار پکې کوئ، دعاګانې پکې کوئ، څه چې غواړئ الله پاک نه وغواړئ ځکه د روژتي دعا نه ردېږي. کله چې روژه ماته شوله ماته هم پکې دعا وکړئ او ټولو مسلمانانو ته دعا کوئ. د روژه ماتې وخت کې چې دا خرما مو وړله یوه خاصه دعا وکړئ ځان ته، ماته او اسلامي امت ته، افغانستان ته، خپل وطن ته، اسلامي هیوادونو ته، ټولو ته او الله پاک نه نظم، امن، سوکالي او خوشبختي وغواړئ په دغه روژه ماتې کې. هره روژه ماتې کې خپل وطن ته، خپلو خلکو ته، مسلمانانو ته دعا حتما کوئ. زموږ دردېدلی او کړېدلی ولس باندې الله پاک ځانګړی رحم وکړي او دغه زموږ د مشکلات الله پاک را حل کړي. ورپسې بیا کښېنئ له کورنۍ سره یا نورو دوستانو سره یو څو شېبې وخت تېر کړئ. که کولی شئ ووځئ، صدقه ورکړئ یا څوک ولېږئ صدقه ورکړي. یا که هغې نه مخکې کولی شئ روژه ماتې ورکړئ، دا مهمه ده. نیم ساعت مخکې روژه ماتې نه مثلا ووځئ خلکو ته روژه ماتې ورکړئ یا کورنۍ ته ووایئ چې لږ اضافه خوراک پوخ کړي او ویې لېږي همسایګانو که چې غریبان دي خصوصا او د خوراک او څښاک وس نه لري ډېره، نو هغوی ته روژه ماتې ورولېږئ.
هغې نه وروسته کوای شئ مثلا بیرته کور ته راشئ، روژه ماتې وکړئ، هغې نه وروسته کورنۍ سره کښېنئ، دیني برنامې واورئ، اسلامي پروګرامونه وګورئ، سیریالونه میریالونه قطع کوئ، نو دا په درد نه خوري. ډېر وخته مو کتل بس دی نور. بعد د هغې نه ماسخوتن لمونځ جمعې ته لاړ شئ، تراویح وکړئ، تراویح نه چې خلاص شوئ راغلی بېغمې ویده شئ او سهار همدغه برنامه هره ورځ تکراروئ. انشاءالله له روژې نه به مو پوره او اعظمي استفاده کړي. زه راځم او وګورم چې زما په دې برنامه کې کوم څه کم پاتې نه وي. ملګرو ستاسو کمنټونه ډېر دي، که زه هغه واخلم کمنټونه نو وخت به لږ ډېر ونیسي، که مشکل نه انشاءالله زه به دا ستاسې کمنټونه هم وګورم. بله یا آخري خبره دا ده چې هره شپه د حدیث شریف په بنسټ باندې الله پاک د اسمان د ځمکې اسمان ته رانازلېږي او غږ کوي چې هل من مستغفر فاستغفر الله. آیا داسې څوک شته چې بخښنه وغواړي او زه ورته بخښنه وکړم؟ آیا داسې څوک شته چې هغه دعا وغواړي او زه ورته دعا قبوله کړم؟ نو روژه مبارکه کې هره شپه عبادتونه ډېر کړئ، ورځې مې عبادت کوئ، په شپه باندې ډېر پام کوئ، خوبونه موبونه پرېږدئ. نو که کوای شئ کافي وڅښئ، نور هغه څه چې تاسې ویښ پاتې کولی شئ هغه وکئ چې وکوای شئ له دغې روژې نه اعظمي استفاده وکئ. زه زما ګورم چې کمنټونو کې که ملګرو دوستانو که چېرته څه لیکلي، ماشاءالله تقریبا تر څو شیبو پورې نږدې 1000 کسانو زموږ دغه لایف کتو. الله پاک دې تاسو ته اجر درکړي، کور مو ودان خیر ویسئ. که کوای شي دا ویډیو نورو دوستانو ته هم ورسوئ، شیر یې کوئ په خپلو پروفایلونو باندې. هغه ملګري چې په دې برنامو باندې عمل وکړي، ما ته او تاسې ته چې دغه ویډیو مو شریکه کړې ده، الله پاک په دومره اجر درکړي لکه څومره چې دا ما د خبرې کړي، ما ته الله پاک ثواب درکړو، تاسو ته به په شیر کولو باندې ثواب درکړي. ځکه حدیث شریف کې راځي چې الدال علی الخیر کفاعله. هر څوک چې د خیر کار کې دلیل او باعث شي همدومره اجر ګټي لکه څومره چې هغه ترسره کوونکی او فاعل یې ګټي. نو زه به لاړ شم دغه پوسټ ته، دغه کمنټونه به وګورم. زه به اول نه راشم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. الله پاک دې تاسو ټول ته خیر درکړي. هغه ملګرو چې کمنټونه کړي دي چې تاسو ته دې الله پاک اجر درکړي، ما ته مو د اجر غوښتنه کړې، الله پاک دې تاسو ته اجر درکړي. چې سلام را لېږلی دی، وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ملګرو الله پاک دې تاسو ته خیر درکړي، کور مو ودان، الله دې ټول عمر خوشحاله لره. موږ ته دعا کوه الله پاک دې تاسو هم خوشحاله لري. ډېره زیاته مننه چې ما ته مو دعاګانې کړي دي، رب مو جنتیان کړه. له ما سره دعاګانې کوئ الحمدلله، حتما والینه. مننه له تاسې نه چې مننه مو کړې ده، کور مو ودان خیر ویسئ. سمارټ ساحل په نوم باندې یو چا ملګري مسج کړی دی چې په انګلیسي لیکلي دی چې زه په شاګرد یم، زده کوونکی یم، هاسټل کې اوسېږم او غواړم چې کرکټر، زغم او نور یعنی شخصیت په اړه مثبت تغییر پکې راشي. ساحل وروره دغه برنامه چې مې تاسو ته ویل په دې باندې عمل وکړئ، الله پاک به صبر هم درکړي. او روژه کې په دې نیت باندې کله چې مثلا په حدیث شریف کې راځي چې روژه کې باید انسان له بدو هم څنګه چې له خوراک او څښاک ځان منع کوي، همدغسې له بدیو هم باید ځان منع کړي. او په روژه کې باید انسان نه یوازې دا چې خوراک څښاک بند کړي، بلکې باید له کنځا، له سپکو خبرو، له دغه زغم نه ځان وساتي. کله چې څوک تاسو ته کنځا کوي یا بده خبره کوي، نو 2 ځل ورته وایي چې انا صایم، زه روژتي یم، زه روژه لرم، زه دغه کار نه کوم، د الله پاک دپاره زه تا بخم، ته کنځه کوه، زه تا ته کنځا نه کوم. صبر او زغم. کله چې دغه پام کوه چې زه خو روژه یم، په دې روژه کې دغه واړه کارونه الله پاک ناراضه کوي او زه غواړم چې په روژه کې الله پاک له ځان نه راضي کړم، نو دغه کوی شي تاسو سره مرسته وکړي. بل زغم دپاره
همیشه چې له یو مشکل سره مخ کېدی او پوهېدی چې جنجال دی یا مثلا یو څوک تاسو سره جنجال کې ناوړه خبره درته کوي، ارامه باندې ساه کش کوي په پزه باندې، بیا یې راخوشې کوي په خوله باندې، دغسې نو ډېر به ستاسې دغه مغزه ارامه شي او یا اودس وکئ. دا ډېر مرسته در سره کولی شي. نو دغه شیانو سره انشاءالله الله پاک ستاسې دغه مشکلات حل کوي. نو باعزته اوسې ورور، ډېره مننه، ډېره مننه کور مو ودان. یو چا لیکلی سلام علیکم، در یک ماه چند بار قرآن کریم را حداقل ختم کنیم. محمد علی لیکلی برادر محترم، هر باری که میخوایی میتونی، از یک بار شروع تا هر چند باری که وسع توانش داری و هر چقدر که اجر میخوایی خداوند به مو اندازه به شما اجر میده، هر قدری که شما قرآن کریم از یاد بخوانید. من نمیتونم گفته که مثلا 10 دفعه 5 دفعه 1 دفعه چند دفعه، خودت تصمیم بگی که چند دفعه میخوای قرآن کریم ختم کنی. خطول سلام علیکم. He said assalamu alaikum. He is living in Texas and he wants to mention his name. کلیم الله سعادت ورور لیکلی دی چې زما د نوم زوی نوم موسی دی او سلام در باندې وایي. موسی ګله، الله پاک د خوشحاله او خوشبخته لره، نیک او صالح لوی شي. ډېره مننه. دوی وایي چې موږ ټکساس کې اوسېږو. ما ته هم دعا کوئ، موږ به هم تاسو ته دعا کوو. سعادت صاحب الله پاک دې موسی جان ته خوشحاله او بختور ژوند ورکړي، سره له نورو ملګرو ټولو هغه دوستانو چې موږ دلته ویني او زموږ سره په دغه پاڼه کې دي او نور مسلمانان افغانان ټولو مسلمانانو ته دې الله پاک خوشبختي او سعادت نصیب کړي. ډېره مننه. دا کمنټونه ګورم یو یو ملګري ویلي فیصل عمر چې زه بهر ځمه، خارج کې یم او بهر چې کله وځم په نامحرمو ښځو بې پردو ښځو باندې مې سترګې لګېږي. وروره ستا مسؤلیت دا دی چې سترګې مه لګوه پې، که لګېږي درنه استغفار وایه، بېرته مثلا مخ اړوه او دوامداره نظر مه اچوه. لومړی سترګې چې پې لګېږي طبیعي، هغه کې ته ملامت نه یې، ځکه چې چاپېریال هم دا دی. اما کله چې ته ورته دقیق ګورې بیا خو ګناه ده، نو سترګو زنا ده، مه ګوره ورته. عزیر احمد تکابي صاحب لیکلي چې څومره خوند کوي داسې لایف، الله پاک دې ژوندی لره. مننه ورور، انشاءالله کوشش کوو د لایف ښه والی دا دی چې هغه د حرج نه وي په انسان باندې. مثلا که برنامه ثبت کړي بیا ایډیټ دی بیا دغه دی او ژوندی حس پکې نه وي، نو ښه دا ده چې لایفونه راشو. انشاءالله راځو به وخت نه وخته به کوشش کوو چې لایف راشو او لایف به انشاءالله دوامداره کوو. توکل مو په الله، ستاسو ګډون پکې حتمي دی انشاءالله. الله پاک دې تاسو ته اجر درکړي. معصومه نوري خور لیکلي چې کله چې یو انسان پیشنمه کوي او ډوډۍ خوري او یو مړۍ کړي اذان وشي نو څنګه وکړي؟ که مړۍ کړي خوله کې خو بیا یې تیره کوي او که نه اذان چې وشو پرېږدئ. ځینې وخت کې ملا غلط شي اذان وکړي بې وخته، نه وخت بیا پکې مهم دی. تاسو ته معلومیږي په دغه وخت باندې ملا اذان کوي، په همغه وخت باندې ملا که اذان وکړو یا امام بیا همغه وخت کې تاسو خوراک څښاک بند کړئ. کله کله داسې مثلا ځینې جوماتونه کې تاسو شوي دي، زموږ په سیمه کې زه شاهد یم چې یو چا مثلا پیشنمه 3 بجې ختمېږي، د په 2 بجې په ناپوهۍ کې اذان کړی، نو هغې سره خو موږ روژه نشو پیشنمه نشو بندولی یا روژه نشو نیولی. وروسته چې کله دغه و بیا ورسره که دغه د اذان چې وشو خوراک څښاک بند کړئ. څنګه چې روژه ماتی کوئ همداسې چې اذان وشو خوراک څښاک بند کړئ. داسې نه خدای مکړه چې موږ او تاسې دغه روژه خرابه شي.
ځینې خلک یې اذان کې لګیا وي، مثلا اذان پر مهال باندې اوبه څښي یا زر زر دغه کوي، نه چې د اذان وشو بند یې کوي. دومره تفاوت نه کوي، یو مړۍ دوه مړۍ څه تفاوت کوي. کمیټونه رانه بره راځي. ابو عبدالوارث صاحب لیکلي چې زه سعودي کې یم، خدمت وي راته وایي. وروره سعودي کې نو موږ ته دعا کوه، همدغه کفایت کوي چې دعا راته وکړي. که د عمره کوله، که د بیت الله زیارت کو، که مدینه کې وي، په حبیب مو سلام وایه، او که په مکه کې وي دعاګانې راته کوه. هر ځای چې الله پاک د خوشحاله جنتي که. یو بله خبره مې ذهن ته راغله چې روژې مبارکه میاشت کې شنبه او یکشنبه، هره شنبه یکشنبه موږ د اسلامي فقه کلاس لرو. که غواړئ ګډون پکې وکړئ، پاڼې ته مسیج وکړئ، انشاءالله موږ به درته یا همدې کمنټ وکړئ، اسانه دی تعقیبولی. مسیجونه ډېر دي، بیا هغې کې سړي نه ورک کېږي. نو ښه دا ده چې همدلته کمنټ وکړئ. هغه لینک کې موږ درلیږو. هره شنبه او یکشنبه د کابل په وخت 5:30 بجې تر اوس مو د روژې دپاره ځانګړی کلاس برابر کړی دی. د روژې اړوند احکام پکې دي، زکات او نور. نو هغه چې موږ دغه کوو انشاءالله د مازدیګر لمونځ نه بعد تر ماښامه پورې همدغه وخت کې 5:30 نه تر روژه ماتي پورې دی. نو ګډون پکې کوئ، ډېر ګټور دی. پاکستان کې وایي روژه سبا ده، موږ ونیوله. ښه دی وکړل چې ودې نیوله وروره. همدغه ښه ده چې ټول په یوه دغه باندې یاستو. داسې ګډوډي زما په نظر باندې ډېر دغه دی. زه نه پوهېږم چې څنګه سیستم دی، ما ته ډېر نه ښکاري سیاسي تصمیم دی چې یوه ورځ بعد یې نیسي او که څنګه. خو روژه چې بس قبله مو کعبه ده، کعبې چې کله اعلان وکړو چې روژه ده، بس بیا روژه ده. نو میاشت بیا یوه ورځ خوراک یې څه معنی لري؟ سیاسي او دغه تصمیم موږ ځان دا وکړو چې نه موږ ځان دپاره روژه نیسو، نه څه معنی. بس روژه روژه د یو امت یو، یو عقیده باندې، یو باور باندې، یو فکر باندې، الله مو یو دی، پیغمبر مو یو دی. نو بیا دومره دغه شته ځانونه په عذابو. یو مرور لیکلي شفیق الله چې د سلام وروره موږ د وطن څخه باندې یو، دلته د حلالو غوښو کمنټ ریپلای کړی، نور نه ښکاري. حلالو غوښو مشکل به حتمني. وروره کوشش کوئ حلالې غوښې پیدا کړئ او ځان مطمئن کړئ چې یاره دا غوښه حلاله ده او دا دغه دی. نه سبزیجات خورئ، نور دغه کوئ، مثلا بې غوښې خوراک کوئ. دومره خو ضرور نه ده غوښه چې که غوښه نه وي نو مشکلات به نه. نور دغه وګورئ، نور مثلا سبزیجات او نور سهار کې پیشنمي کې لبنیات دا شی نه کاروئ. ډېر انسان به ورځې ورسره راحت وي، معده ورسره خوشحاله. نو ضرور نه ده چې غوښه که حلال نه پیدا کېږي نو بیا بدیله پیدا کوي حلالې. لاړ شي لرې ځي نه، ځان ته راوړئ، یخچال کېږدئ څو وخته دپاره. مثلا پسه واخلئ چېرته که امکانات یي، په څو ملګرو باندې تقسیم کوئ، حلالې کوئ، بیا یخچالونو کې کېږدئ او خورئ. نو دغه انشاءالله حل لار لري، دومره دغه نه ده. خو حرامه به نه خورئ، حرامه هېڅکله ونه خورئ. زینب افغان خور دغه کړی چې زه اولادونه نه لرم، ما ته دعا وکړي چې الله پاک اولاد راکړي. خور یې همدغه روژه بهترین فرصت دی. هره شپه عبادت کوه، د شپې ناوخته تهجد کوه او تهجدو کې له الله نه غواړه. انشاءالله الله پاک به تاسو ته نیک صالحه اولاد درکړي. ټولو هغه ملګرو ته دعا وکړئ چې الله پاک اولاد نه دی ورکړی، یا اولاد نه لري، الله پاک دې دوی ته اولاد ورکړي. څوک چې اولاد نه لري، الله پاک دې ټولو ته نیک او صالح اولاد ورکړي. دې کې به خیر خوري، ناهیلي کېږئ مه. انسان نه پوهېږي په خپل خیر باندې، الله پاک ښه پوهېږي په خپلو تصمیمونو باندې. دا د الله پاک له طرفه دی. نو الله پاک دې نیک او صالح اولاد درکړي. غزیر احمد تګابي صاحب لیکلي چې افغانستان کې د روژه ماتي وخت دی او ستا لایف بیا هم خوند کوي. مننه ورو. روژه ماتي ته ما ډېر صبر وکړو، تقریبا 45 دقیقې مې روژه ماتي نه بعد لایف تقریبا شروع کړو. نو روژه ماتي نه وروسته مې شروع کړو، په همدې خاطر مل کېدای شي نیم ساعت کې خلکو ملګرو روژه ماتي کړی، بیا هغې نه بعد مې لایف شروع کړو. انشاءالله نور به روژه ماتي نه وروسته کوو چې ښه په طبیعت باندې
ډډه مو وهلي چای درته پروت وي روژه ماتې به کوو انشاءالله لایف به کوو. زه د کلاس لینک او نور دغه لیکم او بیا یې پین کومه کمنټونه انشاءالله هغه به درته ولیکم. ما په خپل ګروپ کې اچولی دی، هغه ګروپ کې څو شېبې مخکې کلاس و ما هغه ګروپ کې دغه واچو لینک واچو. موږ البته د واتساپ ګروپ لرو، هغې واتساپ ګروپ کې خاص هغه خلک اډ کوو چې هغوی دوامداره په کلاس کې ګډون کوي. کله چې څوک وایي چې زه کلاس کې ګډون کوم بیا دغه واتساپ لینک موږ ورلیږو د ګروپ، هغې کې ځان اډ کوئ بیا ټولې خبرتیاوې هلته خپرېږي، نوټیفیکیشن یې مه بندوئ. انشاءالله زه دغه د کلاس لینک چا چې کمنټ کړی او ټول ته انشاءالله ورلیږم. خان نظري صاحب لیکلي دي چې زه په ځینې خلک په اروپایي هیوادونو کې اوسېږي، هغوی جوماتونه ته تللی نشي یا لرې دي یا نشته دی، دوی څه وکړي وروره ځان سره تراویح کوه، کښېنه مثلا دغه پخپله تراویح وکړه، ځان سره مثلا تراویح کې څو سورتونه چې دي زده یې هغه تکراروه، یو څو نور زده که هغه تکراروه، تراویح کوه، وخت په عبادت تېروه، نفل کوه، همدغه تراویح کوه او بیا قرآن کریم پکې لوله، هر 4 رکعاتو نه بعد یو څو دقیقې قرآن کریم لوله، بیا دغه کېږه، دا وخت په عبادت تېر کړه. تراویح که امکانات یې نه وي کولی شي ځان ته یې وکړي، ډېر که نه امکانات یې نه وي جومات ته تللی نه شي پخپله ځان سره تراویح کوه او تراویح 20 رکعاته کوئ. تراویح 20 رکعاتو ښه والی دا دی چې تراویح څومره ډېرې کوئ همدغه شپه مو په قیام اللیل کې حسابېږي. څوک چې 8 کوي هم په حدیثو ثابت دي، 20 د علماو اجماع پېشته دی، نو کولی شي ډېرې وکئ څومره چې مو وس کېږي. دا په حقیقت کې نفل دی، دا تراویح لمونځ قیام اللیل په خاطر باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي دي چې موږ ته سنت دي. نو دغه عبادت چې کوئ څومره چې ډېر کولی شئ کوئ، لا ښه دی، عبادت کې دغه نشته دی. انشاءالله دې کې به دومره انسان نه دغه کېږي چې موږ یې مقید کړو، دا عبادت دی. حتی ځینې دغه به قیام اللیل به ځینې پخواني علما به قیام اللیل به 2 رکعاتو باندې به ساره پورې دا که قرآن به پکې لوستو همداسې به ولاړ فرق یې رقم چې تاسو ته دغه راحت وي هماغسې وکړئ. ملګرو ستاسو وخت به ډېر نه نیسم، ملګري لیدونکي هم راکوزېدو کې دي، تقریبا نیم شو، نو که خوښه مو وي چې لایف بند کو او که وایي چې نه کمنټونه مو ځواب کومه ټول. ملګرو دا ځینې خلک چې دیني پوښتنه کوي، یو بله خبره وکړم چې موږ یو اسلامي مرکز لرو، که وایي کمنټ وکړئ د هغې شمېره به هم درته همدلته ولیکم. زه وروسته کمنټونه د همدې ویډیو کمنټونه چک کړئ، زه تاسو ته د آنلاین کلاس لینک هم درلیږم او د اسلامي مرکز شمېره هم درته لیکمه، کمنټونه کې بیا پیدا کړئ، هغه ګورئ، هغه تعقیبوئ انشاءالله. بعد دغه هغه تعقیبوئ، زه هغه لینکونه تاسو ته لیږم، انشاءالله دغه ټول دغه به تاسو ته در ورسېږي او ګډون به پکې وکړئ. یو ورور لیکلي محمد علي چې زما مور مریضه ده او ځاندار ده، په هغې باندې روژه کېږي. ورور روژه که یو څوک ډاکټر منع کړي د روژې نه چې بدن ته تاوان رسوي او بدن یو مشکل سره مخ کېږي، بیا کولی شي روژه وروسته قضایي راوړي. یو څوک په دایم العمر مریضي باندې اخته دی، هغه دې فدیه ورکړي. او که څوک وایي چې نه نن مریض یم سبا یې نیولی شم بیا او مریضي د ډاکټر لخوا تایید شي، مسلمان ډاکټر یې تایید کړي چې یاره دا ستا بدن ته نقص رسي، که کافر ډاکټر یې چې وایي چې یاره دا که ته روژه ونیسې او مثلا دا خوراکونه کې دوا ونه خورې او اوبه ونه څښې، دا ستا بدن ته نقص کوي، بیا روژه مه نیسئ، ځکه الله پاک رخصت درکړی دی. څوک چې په سفر کې، څوک چې په مریضي، هغو ته الله پاک رخصت ورکړی دی. عاجز خان لیکلي زه اروپا کې یم، تر کوم وخته پورې تراویح کولی شم؟ محترم ورور هلته وخت معلوم دی، نو تقسیم اوقات وګوره، کوم وخت پیشلمې یا کوم وخت د پیشلمې وخت داخلېږي یا سهار لمونځ داخلېږي، تر هغه وخته پورې تراویح کولی شي. سهار وخت چې داخل شي هغې نه وروسته هغې پورې یا سهار وخت چې داخل شو تراویح بیا نه کېږي، وروسته تراویح نه مخکې کوه، مخصوصا لمونځ نه بعد کوه.
د شپې تر 1 بجې پورې یا مثلا 2 بجو پورې معلومه نه چې څو وخت هلته وخت اخلي هماغه تقسیم اوقات چک ګوګل کې ولیکه چې مثلا ولیکه چې افطار ټایم ان فلانه ملک بلجیم یا هر شي چې یا جرمني ولیکل ته درته راوباسي چې د وخت کې سحری داخلي یا افطار یا جمعتونو کې امامان دغه تقسیم یاغه تقسیم اوقات دغه نور خلک تقسیم یاغه راوخلي وی ګوري ویل ولې جمعتونو سره اړیکې پالي ډیر ښه ده دغه هر څه نه خبرې وي یو شپږ دقیقې نورم فکر کوم زمونږ لایف یو ساعت نږدې ده شپږ دقیقې نورم دوام ورکوم ځینې کمنټونه لولم بیا به لایف بند کړو نو ان شاء الله چې لایف نه به ګټه ما اخیستي کمنټونه ځواب کړه رضا خان صاحب کمنټونه لګیا مخته چې مې روان دي ټول ځوابونه منو ځینې رانه تیر شي تیز شي ځینې دا شي د فیسبوک سیستم ګډوډ دی سیاستوال صاحب لیکلي دي چې زه پیشنهاد نشم کولای او به پیشنهاد روزه کیږي به پیشنهاد روزه کیږي خو بهتره ده چې مونږ وکوي شو روزه پیشنهاد وک ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فإن في السحور برکه سحری کوي پیشنهاد کوي ځکه په دې کې برکت دی بیا در باندې اسانه ورځ تیریږي داسې د بدن مشکل سره مخ کې بدن د اړتیا لري دغه خوراک ته څښاک ته نو دغه لپاره کوشش کوي چې پیشنهاد وکړي دا عادت کوي خوب او دا شی نو باندې دغه کوي ته چې پیشنهاد وکړي بیا به د عبادت امکانات درته ډیری سحر مونږ په جمع وکړای شي خو باندې څه کوم تمام شپه وې دي سار راجکشه عبادت وکړه پیشنهاد وکړه لار شو جمعه ته وخت تر المرخطو پورې بیا بعد المرخطونه کو وخت لري المنځو کا خوب کا او کو وخت نه لري بل وخت مسپخیم نه بعد یو خو به وخت لري چې خوب د پر دومره کار خو سړی نه کوي چې سهار نه بل سهار پورې دا کې وخت به هغه خوب کفایت کوي دا ډیره ضرور نه ده چې 8 ساعته د من خوب کو شپږ ساعته 4 ساعته کفایت کوي یو میاشت دومره انسان ته تاوان رسي هغه دوامدار خوب چې سړی کوم کې انسان بدن ته تاوان کوي سردار شاهین صاحب لیکلي چې ما یو ویډیو ولیدل یو سړی د بل چا حق خوړو هغه ویډیو ما بل چا ته ښکاره کړی د غیبت دی وروره غیبت دا دی چې ته د یو انسان بد صفات نورو ته بیانې ویډیو چې د ښکاره کړه که د نیت دا و چې دغه سړی ترې پند واخلي انشاءالله غیبت کې نه راځي او که نیت دې دا و چې هغه انسان بل ته کم راولي یا سپک کړي نو طبیعي ده چې غیبت دی یا هغه شخصیت کې دغه راولي شخصیت ته تاوان ورسوي نو بیا خو غیبت دی صابر صاحب لیکلي چې وطنوال ډېر هیوادوال مو ډېر دغه دي مشکینان دي که جنت ته تلل غواړي لاسنیوی وکړي بالکل ښه خبره ده صدقه د الله په غضب پر رضایت بدلوي په خوشحالۍ بدلوي نو صدقه ورکوئ په روژه کې هره شپه روژه کې صدقه ورکوئ سوداګر ورونه هغه کسان چې دغه لري زکاتونه مو حساب کوي ویې لګوي افغانستان ته او خلکو ته ورکوي غریبانو ته اعتباري خلک شته دی ډېر تکړه خلک شته دی تاسو چې دا صدقه ولګئ چې هر چا که څه جب کې مو خوړل ستاسو نیت پې کېږي خو کوشش وکړئ چې با اعتباره خلکو ته ورکړئ چې خلکو ته یې رسوي نو انشاءالله چې ډېر ګټه دغه لري امید زازي صاحب لیکلي چې زه مسافر وم تېره روژه کې روژه مې ونه نیوله نو څنګه وکړمه وروره تېره روژه تا باید په تېر کال په جریان کې نیولې وې خو اوس دا روژه ونیسه دا روژه پوره کړه روژه چې تېره شوه قضایي راوړه قضایي پورې روژې ونیسه دوشنبه پنجشنبه روژې نیسه قضایي حساب یې کړه 10 روژې دې پوره کېږي انشاءالله کبیر خان صاحب لیکلي دي چې تراوه وخت د تراویح ته امر وکړه چې تراوه ته لاړ شي ورونو تاسو ټول راځئ چې تراوه ته دغه شی تراوه کې ګډون وکړئ زه به 2 دقیقې نور لایف ته دوام ورکوم د دې دپاره چې تراوه وخت ونه نیول شي نو ښه ده د تراوه کې ګډون وکړئ حتما ګډون کوئ تراویح ډېرې زیاتې مهمې دي جبار خیل صاحب لیکلي که انسان ضعیف وي روژې نشي نیولی څه وکړي وروره که چېرته مثلا دغه انسان دومره ضعیف وي چې روژې نشي نیولی په واقعیت کې بیا دې فدیه ورکړي د روژو هرې روژې په سر هغه زموږ اسلامي مرکز ته دغه وکړي دقیق دغه باید وروښیي چې اوس وخت کې څومره دغه کېږي څومره خرما ده څومره دغه کېږي پیسې نغدې د هغې په سر هرې روژې په سر به فدیه ورکوئ زکاتونه مو روژه کې حتما ورکړئ حساب وکړئ که داسې سرمایه لرئ چې بانک کې پرته یا بل ځای کې او یو کال پې تېر شوی نو هغې باندې دغه وکړئ
زکات ورکړئ. یو کال پې تېر شوی، شرایط یې پوره کړي، نصاب نه پوره برئ، مثلا 1,00,000 افغانیو نه بره پیسې لرئ، یو کال پې تېر شوی، بانک کې پرتي، هغې باندې دغه وکئ. په موټر، په کور او په دې شیانو باندې زکات نه کېږي. ورونو فکر کوم کمنټونه مې تر ډېره حده تر وسې پورې ځواب کړل. یو دقیقه وخت لرو، نو الله پاک دې تاسو ته خوشحاله، سوکاله، آرامه ژوند درکړي. روژې دوامداره نیسئ، ما ته پکې دعاګانې کوئ. الله پاک مو خوشبخته، سوکاله او آرامه لره. افغانستان ته دعا وکئ، خپلو هیوادوالو ته دعا وکئ، مسلمانانو ته دعا وکړئ چې الله پاک دغه مشکلات زموږ او ستاسې حل کړي. اسلامي امت دی الله پاک پخواني برم او پخواني یووالي ته بیرته ستانه کړي، او اسلامي امتونه دی الله پاک اتفاق او اتحاد نه برخمن کړي. روژه ماتي کې ماته دعا کوئ، حتما روژې نه لویه استفاده وکړئ. په لوی الله مو سپارمه. دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ چې ګټه یې ټولو ته ورسیږي، او په شریکولو باندې زموږ او ستاسې هېڅ نه کمیږي، لا به مو ثواب شوی. دا کم ارزښت مه ګڼئ، دا معنویات او دا اجرونه کم ارزښت مه ګڼئ. که یو انسان دا وکړه، الله پاک هدایت ورته وکړه او په دې هر څه عمل وکړه، تا ته به ثواب رسیږي، ما ته به رسیږي، ټولو ته به رسیږي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.